د دې اسم مبارک وظیفه چې څوک کوي الله جل شانه به هغه په هر یو کار کې کامیابی هېڅکله به هغه په هېڅ یو کار کې ناکامه نشي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، که یو انسان هر یو کار کوي او هغه ته په هغې کار کې نقصان رسي او دی د هغې د وجې نه ډېر سخت پریشانه وي، ډېر ستومانه وي، نو هغه که د یا فتح وظیفې ذکر شروع کړي، رب العالمین به د هغه په هر یو کار کې خیر او برکات واچوي. لکه بعضې کسانو ما ته په خپله داسې وویلې، یاره دعا راته کوه چې زه چې کوم یو کار ته لاس اچوم نو هغه کار هغه زما روانېږي، سم کار یې هغه روان شي. او پښتنې پکې یو ډېر ښکلی متل کوي، وایي که چېرته کندې ته پروزم نو خوا کې راسره څانګه وي، نو هغه څانګې ته لاس واچوم، هغه څانګه م راپسې راماته شي او کندې ته پروزم. وایي څه داسې خاص عمل راته وښوه چې بس زه کوم یو کار کوم چې بس په هغې کې خیر او برکت وي، کومه اراده وکړم چې په هغه ارادې کې زه بیا وروستو کامیابېږم. دا خبرې یاد ساتئ، د کامیابېدو دپاره دوه اصول دي کوم چې په حدیث مبارک کې دغه یو اصول راغلی دی. که تاسو وایئ چې زما په هر یو کار کې د خیر او برکت وي، نو په دې حدیث مبارک باندې عمل وکړئ، نو انشاءالله هر یو کار ته چې لاس اچوئ نو په هغې کې به ستاسو دپاره ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت وي. بل د دې وظیفې ذکر یا فتح وظیفې ذکر کوئ، د دې طریقه درته بیا ښیم. اول ته د حدیث مبارک ویم. د بخاري شریف حدیث ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای، کل امر ذی بال لم یبدأ فیه ببسم الله فهو اقطع. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای، کم یو ښکلی کار چې هغه بغیر د بسم الله الرحمن الرحیم نه وشي نو هغې کې هېڅ برکت نی، هغه قلیل البرکت وي، یعنې هغه لنډې بوچې معنی دا ده چې په هغې کې هېڅ برکت نه وي. نو چې په کوم یو کار کې خیر او په کوم یو کار کې برکت نه وي نو دا کار بیا سمون نه خوري. د ټولو اول چې تاسو کوم یو کار ته لاس اچوئ او کوم یو کار شروع کوئ یا کوم یو کار کوئ، د ټولو اول تاسو بسم الله الرحمن الرحیم لازما وایئ. بل که یو انسان ته دغه شکایت وي چې هغه وایي چې یاره زه کوم یو څیز ته لاس اچوم نو په هغې کې ماته نقصان رسي، هغې کې زه کله چې کوم دی له کامیاب شوی نه یم، هر وخت پکې ناکام یم، هغه د یا فتاحو ذکر کوي چې څومره د ده وس کېږي روزانه دې وایي، داسې نه چې یو ورځ ووایي او بیا نه وایي. یا فتح وظیفه دا د روزانه کې څه د دې دپاره څه تعداد مقرر نشته، د ده خوښه ده که په ورځ کې 10 کرته وایي، 100 کرته وایي، 1000 کرته وایي، چې څونه وایي هغه د ده خوښه ده. دې د روزانه د یا فتح وظیفې ذکر کوي، یا فتح یا فتح یا فتح. انشاءالله چې کوم سخت نه سخت کارونه وي الله جل شانه به ده ته اسانوي، هر یو مشکل به الله جل شانه آسان کړي او تمامې بند لارې به رب العالمین روانې کړي. دا یا فتح وظیفې یو پیدا دا هم ده چې د چا لارې بندې وي، یعنې د کوم دی ډېرې سختې دغه ورته پېښ شوي پریشانۍ او هغه وایي چې زما ټولې لارې بندې دي، نو که هغه د یا فتح وظیفې ذکر کوي نو دا ټولې بندې لارې چارې به آزادې شي، هر قسم حاجتونه به پوره شي. او که کوم یو کار ته لاس اچوي نو هغه کار کې به کامیابي او په هغې کې به فتح مومي. ډېره زبردسته وظیفه ده، خپله هم کولی شئ او نورو ملګرو ته هم ښوولی شئ. تاسو ته مخکې ما ویلو چې د ستاسو نور ملګري چې هغوی د موبایل استعمال نه کوي، هغوی د دې وظیفو نه بیا پیدا نه شي اخیستلی، ولې هغوی یوټوب ته نه راځي ځکه. نو دا وظیفې تاسو هغوی ته هم ښایئ چې هغوی هم د دې وظایفو نه پیدا اخلي. جزاکم الله خیرا.